سلامونه ټولو ته. یو شی تصور کئ چې د هاخنو د ترمیم لپاره یوازې ساده پټی ته اړتیاوي نو سبوي شي. په دې ورستیو کې په انټرنیټ کې همدار حکمیا کې دا ډیر خبره شوې. خو پوښتنه دا ده چې آیا دا رښتیا هم یو علمي حقیقت دی کې یوازې یو پر زړه پورې خیال؟ راځي چې په دې اړه یو ځای څیړنه وکړو. نو خبره دا ده، آیا دا ټیکنالوژي رښتیا هم دومره ځواکمند کېدای شي چې زموږ د غاښونو درمنې ټوله طریقه بدله کړي او کېدای یوازې یو هیله بخښونکې خو تشې زمینه ده؟ مونږ په دې څېړنې کې د دې ادعا تر شا حقایق راوسپړو. نو لومړی راځو پر هغو هیلو او ژمنو وغږیږو چې په انټرنیټ کې لاس په لاس کیږي. ویل کیږي چې دا د سویلي کوریا د ساينس پوهانان یو حیرانونکې نوښت دی او په ټوله لړۍ کې خلکو ته نوې هیلې ورکړې دي. د دې ادعا په زړه کې یو ټیکنالوژي ده چې مایکرونیډل پټی نومیږي. فکر کوي یو پټی چې ډېرې کوچني ستنې لري، د ستنې دومره وړې دي چې درد نه لري او درمال په مستقیمه توګه د وریو نسج ته رسوي ترڅو هلته د رغونې پروسس پیل کړي. نو د دې د کار کولو طریقه په دریو ډیرو ساده ګامونو کې بیان شوې. لومړی پټی په وریو ایښودل کیږي، بیا دا پټی په وریو کې غیر فعال بنیادی حجرې فعال وي او په پای کې همدا حجرې دي چې زیانمن شوی غاښ بیا له سره روکي وي. دا ډیر ساده او وایم جادویی ښکاري نه. په ټولنیزو رسنیو کې جمنې خو بیخي په زړه پورې دي. ادعا کیږي چې د غاښونو چنجي په څو اونیو کې له منځه د غاښونو انیمل یا پوخ په خپله ترمیم مومي او حتی نوې غاښونه راشینه کیږي. او تر ټولو جالبه خبره دا دی چې دا ټول له درد، برمکاری او د غاښونو له هر ډول عملیاتو پته کیږي. خو دا ټول ژمې داسې ښکاري چې تر رشته کېدو ډېر غیدي. نو اوس وخت دی چې له دې هایپ څخه ووځو او وګورو چې ساينس په دې اړه څه وایي. آیا د دې جادویي ادعاوو تر شا کوم حقیقت شته؟ دلته کې څه یو بل رنګ اخلي، ځکه چې په دې ټول ادعا کې یو ډیر لای ستونزه شته. اول خدا چې د دې پټي د تایید لپاره هیڅ کومه خبره شوې ساينسي مقاله نشته. دوهم، هیڅ رسمي کلینیکي ازموینې نه دي شوي چې د دې پټي اغیز ثابت کړي. او تر ټولو مهمه، دا ادعا د اوسنی ثابت شوی طبابت او د غاښونو د علم له اساساتو سره سمون نه خوري. په حقیقت کې د طب ډګر ډېری کارپوهان په دې باور دي چې دا خبره د ساينس پر ځای له علمي تخیل یا ساينس فکشن سره ډېر ورتوالی لري. نو مهم ټکه دا دی چې دا د ثابت شوی طبابت برخه نه ده. نو که دا پټي یو افسانه ده، نو بیا حقیقت څه دی؟ په رښتیني نورې کې ساينس پوهان د غاښونو د بیا رغونې برخه کې په سبوه دي. راځئ چې رښتینو علمي سړینو ته یو نظر وکړو. رښتینی ساينس ډیر پکراره خو ډیر په سیستماتیک ډول پرمخزي. د بیلګې په توګه په سویلي کوریا کې چړکې د غاړونو د ودې پر بنیادیزي بیالوجي کار کوي تر څو پوه شي چې غاړونه لیپل څخه هنګ جوړېږي. په جاپان کې یو درمن چې د غاړونو د ودې هڅوي لومړیانیو کلینیکي ازمینونو ته رسیدلی دی، خو د لا هم د څیړنې په ډیرو لومړیانو پړاوونو کې دی. او مهم ټکی دا دی چې تر اوسه هیڅ داسې منل شوی او تایید شوی محصول نشته چې غاړونه بیرته وروږي. نو راځي چې یو ځل بیا زخره مخامخ کړو افسانه د حقیقت په وړاندې. له یوې خوا افسانه ده چې د فوري پیلو او یوې اسانه پټي خبره کوي، خو له بلې خوا حقیقت دی چې د ورو سیستماتیکو چړینو پچیده بیولوژي او د چیزې د لومړنیو پړاوونو څخه عبارت دی. توپیر یې لکه د دیرې او شپې دومره روشنایی دی. نو د دې ټولو چیرنو سره نن ورځ په بازار کې څومره تایید شوي محصولات شتون لري چې کولی شي په لویانو کې غاړونه بیرته ورغوي؟ جواب دی صفر، یو هم نشته. نو د دې ټولو معلوماتو پرانا کې راځي ورستۍ پالې ته ورسېږو. خبره ډیره ساده ده. د غاښونو د بیا رغونې پټي لکه چتر چې په انټرنیټ کې یې یادونه کې یو افسانه ده. دا په اوسنی ساينس او طبابت کې هیڅ حقیقت نه لري.
خو دا مونږ د یوې ډېرې مهمې پوښتنې سره پریږي. که دا پتی افسانوي نو بیا د غاښونو رښتینې بیارګونه به په راتلونکي چړول وي. ساینسي جړېڼې روانه دي او شاید د راتلونکي موندنې یو ورځ د غاښونو طبابت په بشپړې توګه بدل کړي. دا هغسې دی چې باید ورته په تمه واوسو، خو د اوس په لاره باید پر ثابت شوي علم تکیه وکړو.